خوند و ورونو، که انسان هر څومره عبادت گزار وي او د ماشوم د وهلو لاس لري، الله تعالی د هغې په رزق کې تنګي راولي، همیشه خفا او پریشانه وي. حضرت علی رضی الله عنه په لاره کې روان و، ویلي ده چې یو ځوان خپل وړوکی بچی وهي، خواته یې ورغی او ورته ویې ویل: ځوانه، ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي ماشوم چې کله د 4 میاشتو نه وړوکی وي او ژاړي، هغه د الله تعالی په وجود او وحدانیت باندې ګواهي ورکوي، او چې کله خاندي په هغې باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت کیږي. دا په یاد ولره، کله چې الله تعالی روح بدن ته ورکړي او بدن د ګناهونو نه پاک وي، د الله تعالی په رحم سره د هغې ماشوم خوا او شاته ملایکې ګرځي. او دا هم په یاد ولره چې ستا ماشوم د ګناهونو نه پاک دی، د ظلم نه پاک دی، د نفرت نه پاک دی. ستا د ماشوم وهل به همدا تا تباه کوي، د کور رزق به دې کموي، الله تعالی به درنه خفه کیږي. نو دغه ځوان ورته وویل چې زه څه وکم؟ حضرت علی رضی الله عنه وفرمایل چې هر کله د ماشوم پازابوي او یا د تنګوي، نو په سر یې لاس کیږده او درود پې ووایه. کله چې هم ته په خپل ماشوم باندې لاس کیږدې او درود پې ووایې، نو الله تعالی به تا ته ستا بچی رحمت وګرځوي. السلام علیکم.